زبا پروت قسم په خدای د هغه جهلیانو براته الواګانې پخولې او ډېر چرت کې وم چې عدالت کې د مارشل لا پیش کړم کرنیل او میجر ټوپای په سر کړ او پاتانېدارانو کلمې تېرې کړې هغې کلمه وویله چې د صدر کلب ویلې او میجر ماته وایي چې میجر میاں خان نامه ہے وہاں ماته وایي چې مولانا صاحب آپ پہلے آدمی ہیں کہ مارشل لا کورٹ میں میں آپ کو اجازت دیتا ہوں اگر آپ ان کے اوپر کوئی آبجیکشن کرنا چاہتے ہیں مال اجازت دیتے ہیں آپ ویلے ہاں مال اچھا آپ بار سے ایک 3 پتھر منگائے درے کانی بارغا کچرو کے کانی پراتو چدرے کانی راوڑا ویلے ابھی مالے کے ایک تھانے دار کو دے دو مالوایا چی یو دو درے پا ما دے خزا پا درے کانی طلاقے چی تادسی ویلی دی ویلے کلمہ ہم تیرہ کرمان دے گڑے سے کلمہ خطا سوار وقت تیرہ واللہ کدی پرید پا سلور واروں میں خزے طلاقے کی چی دا مجسٹریٹ نمبر رہ گئے ویلے مولانا سے پختو کرا تو ہوئی وہی ما تازہ وعدہ کرے دے منگے گھر کا وی ما تازہ وعدہ کرے ما چی تازہ طلاقی شے تباہ ہے ستاش پا پانگو کیوا زما تقریر په ټل کې و تر هغه هم نه وي او د دوی په ډایري دې دستخط کړی دی په هغه مې هم 3 طلاق وغورځو کرنیل ماته وایي چې ابھی ملبی جو آپ کی مرضی ہے قید ہو جرمانہ ہو پھانسی ہو میں ہر حال میں حق بات کہیں گے ممبر نہ صحیح برسردار کہیں گے ہر حال میں حق بات کہیں گے ممبر نہ صحیح برسردار کہیں گے ابھی جو آپ کی مرضی ہے ویل میں نے آپ کو 4000 روپیہ جرمانہ کر دیا ہے ماں اور تیل جی مانا مفقدی او ملا جرم کو ہو لگے کمی کا کنا بھی اختیار وہی نہیں آپ بہت مالدار ہیں یہ آپ کے کتنی مرید بار کھڑے ہیں مال میں بیک نہیں مانگتا مرگری تمواس کو مالور کا 100 روپے زما دے دوارو لاسونو تیت کڑے لگولے چی ورننا واتم دا اشعار رایات شو چی نشانے بمی پلاسو بل پا بند زولنوی د خامتا جامع بسریوی ملا خوڑلے ببیڑوی ملا خوڑلے ببیڑوی جنازہ بمی ولاڑا ستارات لو با انتظار وی مخ میں مگورا کفن کے لپٹا دی چپ سر نوی مخ میں مگورا کفن کے ویل میں غمال دا فوجیانم دا سے وحیان گندی دی اب وہی جدہ الاسد جنجال جوڑ کے عزیزانو دا بٹو صاحب وقت را گئے وینی وم لکه مونږ سکڑی ویل مخ کے شید شپے یو بجاوا 200 پولیس را گئے زما کور نتاو راتو لکه زخو غٹی منڈم نشم والے ظالمہ دا خو تانا کی کینا ز درزمو تو پکی نیولے تبے جو سڑا بنگے گیر کڑے سڑا بنگے گیر کڑے مخکش خاجی مخکشو ڈی پی آر رویستو پدے دستخطو که ما دا لس دستخطا پیخور جیلتا پیخور ناری پور جیلتا اسلم خٹک گورنلو جوندے دے جوندے دے قرآن ور کئی دا مسلم لیگ او تپوستے ہو کئی چرا پسیاری پور جیل تا ٹیلیفونو کو ویل روزا مال کبادرو اتم نو دا سڑی زوئے بنے تا تا چی گورنر ٹیلیفونو کی چی دا جیل نروزا خدای پراستے چی 15,000 ٹیزونا مو آچے و منڈا کی مال کبادرو اتم دا سڑی زوئے بنے ویلے ویلے مال ما سر 400 نیشنل والا دی کتی اواتم دا مافی خان ڈرامے برا پسی ہوئی شور مکہ لکھا ہے ماں تو گو رہی
یعنی دا ټول چې چغې کوي شور نه جوړي خوله یم ټپې شي شور مه زما عزیزانو 400 نیشنل والا دی ما سره د مافی خان ډرامې برا پسیو کی 3 میاشتې مې پکې تیرې کې راووتم دیخوا وګورئ د قیوم خان په وخت کې چې چیف منسټرو د صوبه سرحد یو کال د شب قدر په قلا کې زه قید کړی وم 11 میاشتې مې تیرې کړې راپسې اشرف خان جواب وکړو چې ایک نہیں کیجیے معافی لکھ لے تقیم خان تنو چھوڑ دیسیے مالو اللہ کے 14 سال قید ہوا کہ معافی نہ لکھا اور نہ ضمانت دیوا نہ معافی غوارم نہ ضمانت ورکوم او ستاسو دوا برکت تے نہ میں د پاکستان د وزیرانو پیسو تا لاس نیولے دے پدے شل کالا کے تاسو ټول د پیښور خلک یې کچا دا ثابت کړه چې په شل کاله کې بجلیګر مولا چا د وزیر په دفتر کې لیدلې ده نو زما پوزه غوسه کوي په خر مې سور کوي او مخ مې تور کوي او دیکھو وګوره ارباب جهانگیر چیف منسټرو ویلیدم د ډي سي صاحب په ځای کې ما ته وی خدای او قرآن او دې جولې ته وګوره چې څه کار خدمت خو وایا کنه معلومات ته چیف منسټر منلې نه نو کار خدمت درته سوې زتا چیف منسټر منم نه زبا د پاکستان حکومت پاغه ورځ منم چې د پاکستان قانون قرآن شي تاسو پوه شئ په خبره باندې پاغه ورځ با د پاکستان قانون او دا شرمېدلي ممبران د قومي اسمبلی دا د پنجاب د منډۍ غویان دا به په هغه ورځ منم چې په کومه ورځ ستا په ملک کې د شریعت د قانون اعلان وشي زه به په هغه ورځ د پاکستان حکومت منم کلی والله کې ومنم د وزیر نه لاندې سرکاری مشینری منم دا د ملک خلق دی د وزیر او وزیر نه پاس دا مې ترغه نه دی منلی چې ترسو پورې د پاکستان قانون قرآن شوی نی او شیعہ حضراتو فقہ جعفریہ چغیوالو والاو امام جعفر صادق د امام ابو حنیفہ استازو حکومت تدویم چې دا مجتہدین او مونږ راوړاندې کا په یو کوټه کې غیر کا بار را پسې تالا ہوا چې والله کرانه راوځي چې ترسوم خپلو کې فیصله دی کړی ٹھیک خبره ده ترسوم خپلو کې فیصله دی کړی نو زما عزیزانو جګړه د خېټه ده